بې موره لور لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. لیکواله اغلې سلګۍ. دا زما د ژوند هغه رښتینې کیسه ده چې هره پاڼه له اوښکو، انتظار او بیلتون ډکه ده. کله چې اته کلنه وم زموږ کورنۍ په ډېر سخت غربت کې ژوند کوه. پلار مې کار نه درلود، خو موږ ماشومان د ژوند له سختیو نه وو خبر. هر ماښام به مو له پلار څخه د خوږو پیسو شیانو غوښتنه کوله، خو هغه به یوازې مسکا کوله، په داسې حال کې چې سترګې به یې له اوښکو ډکې وي او زړه به یې له درد څخه درزېده. ورځ مې پلار وویل، که ستا مشر ورور بهر ته لاړ شي، ښایي زموږ د ژوند تیاره ورځې بدلې شي. موږ ماشومان خوشحاله شوو، ځکه فکر مو کاوه چې ورور به مو زر بیرته راشي. خو مور مې چوپه وه. د هغې سترګو راته هر څه ویل. هغه پوهېده چې دا سفر یوازې سفر نه، بلکې د زړه یوه ټوټه له ځانه جلا کول دي. د رخصتۍ ورځ راورسېده. ورور مې موږ ټول په غېږ کې ونیولو. مور مې په پټه ژړل، پلار مې خپل درد پټاوه. خو زه لا هم نه پوهېدم چې زموږ د ژوند تر ټولو سخت فصل همدا ورځ پیلېږي. 4 ورځې وروسته د پلار موبایل مې وشرنګېده. له بلې خوا د ورور خوږ غږ واورېدل شو. سلام علیکم پلاره، څنګه یې؟ پلار مې چې کله د ورور غږ واورېده ډېر خوشحاله شو. ورته ویل زه ښه یم زویه، ته څنګه یې؟ ورور مې ورته ویل زه ښه یم. مور مې څنګه ده؟ خویندې مې څنګه دي؟ غوښتل مې تاسو ته خبر درکړم زه په خیر سره ایران ته ورسېدم. په کور کې مې د خوشحالۍ اوښکې روانې شوې. مور مې په پټه خوله اوښکې تویولې او ویل یې زه به تاسو ته ډوډۍ راوړم. خو زه پوهېدم هغه د ډوډۍ لپاره نه، بلکې د خپلې ژړا د پټولو لپاره له خونې ووتله. ورور مې وروسته ترکیې ته ورسېده، بیا بلجیم ته لاړو او هلته د کار او قانوني اسنادو په ترلاسه کولو زموږ د کورنۍ لپاره د امید نوې دروازه پرانیسته. 2 کاله وروسته د مور، پلار، 3 ورونو او 2 خویندو د راوستلو اسناد برابر کړل. خو تقدیر داسې و چې زه 2 خویندې مې په افغانستان کې پاتې شو. هغه ورځ مې هیڅکله نه هېرېږي. مور مې په غېږ کې ونیولم، ښکل یې کړم او په اوښکو یې راته وویل لورې ډېر زر به بیرته راشم. ما فکر کاوه چې دا بېلتون به یوازې څو ورځې وي، خو هماغه څو ورځې په کلونو واوښتې. زه د یوې بې موره لور په نوم وپېژندل شوم او هماغه ورځ زما د ژوند د اوږدې دردناکې کیسې پیل و. د مور او پلار له تګ وروسته زموږ کور هماغه کور و، خو نور پکې هغه پخوانی رنګ نه و. هره کوټه، هره دروازه او هر کونج به راته د مور یاد راکوه. زه، سیما او بله خور مې د نیا او کاکا په کور کې پاتې شو. نیا به راته دومره مینه راکوله چې هیڅکله د مور تشه نه پرېښوده احساس کړو. خو د مور ځای خو یوازې مور نیولی شي. هر سهار به مې د کور دروازې ته کتل، له ځان سره به مې ویل شاید نن به مور راشي. خو ماښام به بیا هم همغه انتظار بې پایلې پاتې شو. د کلي خلکو به بېلابېلې خبرې کولې. ځینو به په مینه راته ویل الله دې زر له مور سره یو ځای کړه، خو ځینو نورو به داسې خبرې کولې چې زما کوچنی زړه به یې ټوټې ټوټې کاوه. ویل به دا هغه نجونې دي چې مور یې بهر تللې او دوی یې پریښي دي. دا جمله به هر ځل د غشي په څیر زما زړه سوری کاوه. کور ته به راغلم، په پټه به مې ژړل، خو هیڅ چاته به مې څه نه ویل. مور به هر څو ورځې وروسته زنګ راکاوه. د هغې غږ به زما لپاره د ټولې دنیا تر هر نعمت خوږ و. هغې به تل پوښتنه کوله لورې ښه یې؟ څوک خو به دې نه خفه کوي؟ زه به مسکی شم، ورته به مې وویل مورې موږ ډېر خوشحاله یو. خو دا یوازې یوه دروغجنه مسکا وه، ځکه نه مې غوښتل مور مې په مسافرۍ کې نوره هم خفه شي. کله چې به زنګ پای ته ورسېده، موبایل به مې پر سینه کېښود او ورو ورو به مې اوښکې روانې شوې. کلونه تیر شول، زما عمر هم زیاتېده، خو ورسره زما د مور د غېږې ارمان هم لویېده. یو ورځ مې مشره خور هم واده شوه. هغه ورځ مې داسې احساس کاوه لکه د زړه یوه بله ټوټه مې هم له لاسه ورکړه. اوس کور لا پسې تش ښکارېده. د شپې به مې د کړکۍ تر څنګ ناسته اسمان ته کتل او له الله تعالی څخه به مې یوازې یوه دعا غوښتله، یا الله هغه ورځ راوله چې یو ځل بیا د خپلې مور غېږه احساس کړم. زه نه پوهېدم چې زما دا دعا به یو ورځ قبوله شي، خو تر هغې ورځې لا ډېرې سختې شپې او ډېرې اوښکې پاتې وي. ورځې په میاشتو او میاشتې په کلونو بدلېدې. که څه هم له مور سره به مو کله ناکله د موبایل له لارې خبرې کولې، خو د هغه غېږه، مینه او حضور هیڅ شی نشو بدلولی.
هر ځل چې به مور راته زنګ ووهه لومړی به یې زما غږ واورېده، بیا به یې په ژړغوني غږ وویل سلګۍ لورې ډېره مې یادېږي. ما به خپلې اوښکې پټولې او په خندا به مې ورته ویل مورې زه ښه یم ته ځان مه خفه کوه. خو واقعیت بل څه و. د شپې مې بالښت له اوښکو لوند و. یو ورځ لکه د تل په شان د مور پیغام راغی. په رپېدلي زړه مې موبایل خلاص کړ. پکې لیکلي وو لورې یو لوی زیری درته لرم. ته اوس سیما پاکستان ته د مرکې لپاره غوښتل شوي یاست. باور مې نه کېده. څو ځل مې پیغام ولوست. له خوشحالۍ مې چیغه کړه نیا مور مې موږ غوښتلی یو. په کور کې د خوشحالۍ اوښکې روانې شوې. هر چا راته مبارکي راکوله. خو د دې خوشحالۍ تر شا بیا هم یو درد پټ و. موږ پوهېدو چې دا سفر اسانه نه دی. دا لارې خطرونه، اوږد مزل، بېخوبي، لوږه او ستړیا مو ټول په ذهن کې ګرځېدل. خو د مور د لیدو هیله تر هرې ویرې لویه وه. نیا مې زما لاسونه په خپلو لاسو کې ونیول. سترګې له اوښکو ډکې وې. په رپېدلي غږ یې راته وویل لورې که زه در سره نه یم خو دعاوې مې هر وخت در سره دي چې مور دې ووینې زما له خوا یې هم غېږ کې ونیسه. ما نیا کلکه په غېږ کې ونیوله. زړه مې نه غوښتل ترې جلا شم. د سفر شپه راورسېده. ټول کور ویښ و. هیڅ چا خوب نه کاوه. هر څوک پوهېدل چې سبا به زموږ د ژوند یو نوی باب پیلېږي. کله چې سهار شو له خپلوانو مو خدای پاماني واخیسته. د نیا له سترګو مې اوښکې نه بندېدې او زه هم نوره د خپلو احساساتو د پټولو له توانه بهر وم. موټر ورو ورو روان شو. ما د موټر له شیشې د وروستي ځل لپاره خپل کلی وکته. هغه کوڅې، هغه کورونه، هغه خاوره، هر څه راته د ماشومتوب د خاطرو په څیر ښکارېدل. له ځان سره مې ورو وویل خدایا یو ځل مې خپلې مور ته ورسوه. نور هیڅ نه غواړم. خو زه نه پوهېدم چې تر مور پورې د رسېدلو لپاره لا هم ډېرې سختې شپې، ستړي کوونکي مزلونه او خطرناکې لارې زموږ په مخ کې پرتې دي. له کابله زموږ اوږد او ستونزمن سفر پیل شو. هره لحظه راته داسې ښکارېده لکه یوه پیړۍ چې تېرېږي. موټر به کله په هوارو لارو روان وو او کله به د غرونو په تاو راتاو خاورو ډکو او خطرناکو لارو روان شو. د ورځې به د لمر تودوخه وه او د شپې به یخ بادونه لګېدل. نه سم خوب وو، نه آرامه ډوډۍ او نه هم دمه. خو زما په زړه کې یوازې یوه هیله ژوندۍ وه. زه به مې مور ووینم. کله چې به ستړې شوم سترګې به مې پټې کړې او د مور څېره به مې په ذهن کې انځوروله. له ځان سره به مې وویل یوازې لږ نور بیا به د مور غېږ وي. په لاره کې مو څو ځله تم شو. ځینې ځایونه دومره خطرناک وو چې موټر چلوونکي به ویل هېڅوک خبرې مه کوئ، یوازې آرام کښېنئ. د دې خبرو په اورېدو به زما زړه په زوره زوره درزېده. ما به د ماما لاس کلک نیولی و او په زړه کې به مې یوازې دعا کوله. یوه شپه مو په یوه ساده سرای کې تېره کړه. زه دومره ستړی وم چې د ډوډۍ خوړلو وس هم راته پاتې نه و. خو کله چې مې د مور پیغام ولوست ټولې ستړیاوې مې هېرې شوې. هغې لیکلي وو لورې لږ نور صبر وکړه. زه هره ورځ ستا د راتګ انتظار کوم. ما موبایل خپلې سینې ته ونیوه. سترګې مې پټې کړې او په زړه کې مې وویل مورې ما هم ستا د غېږې لپاره کلونه صبر کړی دی. څو ورځې وروسته پاکستان ته ورسېدو. د مرکې ورځ راورسېده. خلک ډېر وو. هر څوک د خپل کار په انتظار ولاړ وو. زما زړه په بیړه درزېده. کله چې زموږ نوم واخیستل شو ورو ورو دننه لاړو. له مرکې وروسته موږ ته وویل شول تاسو باید لږ انتظار وکړئ. ویزه به مو راشي. یو ځل بیا انتظار. خو دا ځل دا انتظار د هیلو انتظار و، نه د ناامیدۍ. هره ورځ به مې له ځانه سره پوښتل آیا دا ځل به رښتیا د مور غېږ ته ورسېږم؟ او زه نه پوهېدم چې د ژوند تر ټولو ښکلی او تر ټولو احساساتي ملاقات لا زموږ په وړاندې و. د مرکې له ورځې وروسته هر سهار به مې په همدې هیله سترګې پرانیستلې چې ښایي نن به کوم ښه خبر راورسېږي. ورځې تېرېدلې خو انتظار لا هم روان و. یو سهار زه لا ویده وم چې د موبایل زنګ مې واورېده. په نیمه ویده حالت کې موبایل پورته کړ. د مور پیغام و. په رپېدلو لاسونو مې پیغام خلاص کړ. پکې لیکلي وو سلګۍ لورې مبارک دې شه، ستا او د سیما ویزه راغله. د خوښۍ له امله مې بې اختیاره چیغه کړه ماما ویزه مو راغله. په کور کې د خوشحالۍ شور جوړ شو. هر چا مبارکي راکوله. خو زما زړه یوازې یوه جمله تکراروله اوس به مور ووینم، اوس به یې غېږه احساس کړم.
د سفر ورځ را ورسېده په هوایي ډګر کې مې زړه داسې درزېده لکه له سینې چې راووځي. کله چې الوتکه پورته شوه ما د کړکۍ له شیشې خپل وطن ته وروستی نظر واچوه. له ځان سره مې ورو وویل خدایه دا سفر مې د مور تر غېږې ورسوه. له څو ساعتونو سفر وروسته الوتکه په خوندي ډول کېناستله. خلک یو په بل پسې بهر وتل خو زما پښې له ډېرې خوشحالۍ او ویرې نه رپېدې. کله چې د مسافرو له دروازې راووتلم ناڅاپه مې د خلکو په منځ کې یوه ښځه ولیده. هغه بې اختیاره زما پر لور رامنډه کړل. زه څو شېبې ورته حیرانه ودرېدم خو چې غږ یې وکړ سلګۍ لورې. نور مې ځان ونه شو نیولی په ژړا مې ورمنډه کړل. مور مې کلکه په غېږ کې ونیولم. داسې غېږه چې 6 کاله انتظار زرګونه اوښکې او بې شمېره دعاوې پکې راټولې وې. موږ دواړو یوازې ژړل. نه ما د خبرو کولو توان درلود او نه مې مور. پلار مې هم راغی زما پر سر یې لاس راکش کړ او وی ویل شکر نن زموږ کورنۍ بیا سره یو ځای شوه. ما خپل ورونه او خویندې هم ولیدلې. هر یو بدل شوی و. زما هغه مشر ورور چې کلونه مخکې زموږ د راتلونکي لپاره خپل وطن پریښی و اوس یو پیاوړی او باوقاره ځوان و. ما په خندا ورته وویل ستا له لاسه موږ دومره کلونه له مور لرې پاتې شوو. هغه مسکی شو خو سترګې له اوښکو ډکې وې. ورو یې راته وویل خورې که دا هر څه مې نه وای زغملي نن به موږ ټول یو ځای نه وو. هماغه شیبه پوه شوم چې د هرې قربانۍ تر شا یوه لویه مینه پټه وي. هغه ورځ زموږ د ژوند تر ټولو ښکلې ورځ وه. خو د نیا یاد د خپل کلي خاطرې او د هغو کلونو درد به زما له زړه هېڅکله ونه وځي. ځکه ځینې زخمونه که هر څومره وخت هم تیر شي نښې د انسان په زړه کې تلپاتې وي. له مور سره له یو ځای کېدو وروسته مې فکر کاوه چې نور به مې ټولې اوښکې پای ته ورسیږي. خو ژوند راته وښوده چې د انسان ځینې دردونه د ځای په بدلولو نه ختمېږي. په لومړیو ورځو کې به زه هر سهار له خوبه پاڅېدم. مور به مې په پخلنځي کې لیدله. کله به مې غږ پرې وکړ مورې هغې به په مسکا راته وویل وایه لورې. ما به منډه کړه غېږ به مې ترې چاپېره کړه او په زړه کې به مې ویل شکر دا ځل خوب نه دی رښتیا ده. مور به مې ویښتان ښکل کړل او به یې ویل نور به هېڅکله له ما نه لرې نه شي. خو د شپې کله چې په چوپتیا خپره شوه زما ذهن به بیرته د خپل کلي کوڅو ته لاړ. د نیا مسکا د اما مینه د کاکا مهرباني د خپل زاړه کور انګړ او د ماشومتوب خاطرې به مې یوه سترګو ته درېدې. ډېر ځله به مې د نیا شمېره ډایله کړه. کله چې به مې غږ واورېده زړه به مې لږ ارام شو. هغې به راته ویل سلګۍ لورې خوشحاله یې؟ ما به ورته ویل هو نیا جانې خوشحاله یم خو تا پسې مې ډېر زړه تنګېږي. د نیا غږ به هم پره پیدا شو. هغې به ویل زه هره ورځ ستا لپاره دعا کوم ته یوازې خوشحاله اوسه. ما به موبایل بند کړ خو اوښکې به مې بیا هم روانې وې. هغه ورځ مې زده کړل چې انسان کولی شي د خپلې مور تر څنګ ژوند وکړي خو د هغو خلکو ارمان بیا هم په زړه کې پاتې وي چې په سختو ورځو کې لاس نیولی وي. نن چې کله خپل تیر ژوند ته ګورم د خدای تعالی شکر ادا کوم. غربت مو ولید بیلتون مو ولید د خلکو خبرې مې واورېدې اوږده انتظارونه مو تیر کړل خو په پای کې خدای تعالی زموږ دعا قبوله کړه. که څوک له ما وپوښتي چې د ژوند تر ټولو سخته شیبه د کومه وه زه به ووایم هغه ورځ چې له خپلې مور جلا شوم. او که وپوښتي چې د ژوند تر ټولو ښکلې ورځ د کومه وه زه به ورته ووایم هغه ورځ چې 6 کاله وروسته مې د خپلې مور غېږه بیا احساس کړه. دا زما د ژوند کیسه وه د یوې بې موره لور کیسه چې ماته صبر قرباني مینا او د کورنۍ ارزښت را زده کړل. او زه به تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ژوند هره خوشحالي د خدای تعالی شکر وبولم ځکه له هرې سختۍ وروسته اساني حتمي راځي.